سلام علیکم ورحمت الله. نوی ډریوران په ټي جنکشن کې یو غلطي کوي. هغه څه غلطي دي راڅو څه تاسو ته د ټي جنکشن کې وخایم. د ټي جنکشن کې زه روان یم لیفټ سایډ ته. ما سنټر شیشه وکړه، لیفټ مو وکړه، شولډر باندې مو لیدو، اشاره مو لګوله. دغه ځای ته چې کله دا راورسي چې کوم کې دا بل روډ جوین کوي، هغه ځای کې دا څه کوي، دا ښي لاس ته مسلسل ګوري اور مخ ته روډ ته نه ګوري، مسلسل ښي لاس ته ګوري. اکثر یې مخکې ګاډۍ بیا ویلې وي، یا فوټ پاث سره ګاډۍ ویلې وي، یا دا ګاډي روډ باندې پوزیشن صحیح نه وي. نو همیشه یاد وساتو چې کله ټي جنکشن کې تاسو ګاډی لیفټ ته بیایو یا رایټ ته بیایو، نو چې کوم ټریفیک دی هغه ته به وګورو، سیم ټایم به مخ ته ګورو. دا تاسو یو څو پیرین کوی شو، ښي لاس ته وګورو، فرنټ ته وګورو، ښي لاس ته وګورو، فرنټ ته وګورو. چې کوم د ښي لاس نه ټریفیک روان دی چې دا تاسو صحیح طریقې سره سکین کو وګورو، او دا روډ ته وګورو چې که چیرې تا نه مخکې ګاډی دی هغه سره تا څه فاصله دی، یا دا ګاډی روډ کې صحیح روان دی، فوټ پاث متپاث خو نه وي. پوه شوې؟ نو دې ټیکنیک سره به تاسو ټي جنکشن کې سیفلی ګاډی چلوی شو. مننه، آباد اوسو.